زمارونو بنیاد د دینی مدرسو د کم ځای نه راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبه مدرسه درته وکړه غار حرا کې چې کله نبی علیہ السلام مبارک بناستو، بخاری شریف کی حدیث ته، او ځان له خپل عبادت کو په تنهایی کې، لا نبوت نه دی راغلی. نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسو، ورسره ګڼ صحابه کرام او د حضور پاک مبارک د سینې پریشن یو کو، سینې ورته دلته وشلوله او زړه مبارک اعتبار راوستو، هغه ول د زمزم په اوبو باندې وینځه. څومره سامان چې هغه د جنت نه راغلیو، چړې او قینچان او نور څه چې پکې استعمالېدل سردلو خو پورې، او اوبه د زمزم استعمال شوې. نو زمون علما د دې نه دا معلومي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه په جنتونو کې نشته. که د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه نورې وي، نو چې سامان د اپریشن د جنت نه راته، نو د زمزم اوبه به هم د جنت نه راوړي، اوبه د انزلو هغه د جنت نه راونړي او د زمزم اوبه استعمال کړي. دا سلور کرته د نبی علیہ السلام د اپریشن شوی دی، دا دریم اپریشن. بیا ورته پسینه مبارک الله سراخ کا، نه نبی علیہ السلام په درد خبر شو، نه په خوک خبر شو، نه تی وینو بیدا او نه څه تکلیف. او چې څومره رګونه نبی علیہ السلام فرمایي یو غټه خانه کو وسره د نور او د علم او د ایمان نه ډک، هغه زما په دې زړه او په داسینه کې ورواړو او په دې زړه د پاسه یو مهر رالو لګو، وی دا غي اخوال سم محسوسو به ودرو او غیبی تل رااله. نبی علیہ السلام د تل په یو چابړي کې ودرو او یو سړی غیبی د تل په بل چابړي کې ودرو چې تولیو ک نبی علیہ السلام په درون شو. تلته دویم سړی خو جاو، بیا تولو ک نبی علیہ السلام په درون شو، بیا دریم سړی خو جاو، بیا په نبی علیہ السلام درون شو. رو خبرت لسل سړیو خواشو، نبی علیہ السلام بل خواشو، نبی علیہ السلام په درون شو. افرشتہ بل ته وای ویزان مکړوي کدا ټول دنیا او د ازمک او اسمانونو او د مخلوق د تلې یو چابړي کې واچوي او دا لګ دی بل چابړي کې واچوي، دی به وزندار او درونی. خپل حیثیت حضور پاک مبارک تخکارک یو لوی بوج دی پسر کیږي او فکر باندې کې طالب الله دون لوی همت درکې چې د دې ټول مخلوق نه بسا همت زیات. خلق به مقابله کوي، جګړه بدر سره کوي، څوک بدر باندې یو الزام او څوک بل الزام، لکه نن چې په مولیانو طالبانو لګي قسمه قسم الزامونه بدر باندې لګي. خو طالب الله دومره لوی همت او طاقت درکې چې د مخلوق نه بزیاتی فکر باندې کوي. جبريل علیہ السلام راغی او د نبی علیہ السلام په مخ کې د دې آیتونو تلاوت وکړ. لومبه ورته وی اقرا قولوا له. حضور پاک مبارک فرمایي ما انا بقارئ، زخل استل نشم کول. بیا ورته وی اقرا قولوا له، بیا ورته فرمایي زل استل نشم کوله، نه مې مدرسه کې سبق ویلې او نه یونیورسيټي او نه کالج. پدریم ځل ورته بیا فرمایي اقرا قولوا له، درې ځله ورته اقرا وی او درې ځله ځان تر ترغاړه باسو. نبی علیہ السلام له زور ورک، بیا ورته فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق، دا هغه رب په نوم لوستل کوه چې ټول مخلوق پیدا کړی، خلق الانسان من علق، او هغه رب دی چې د وینې د یو ګندا بیکار سیز نه خشته مزیدار او خوبصورت انسان پیدا کړی دی. دا څه دا کنه ده. اقرا وربک الاکرم، لولا رب ستا سخی دی، خدای به تعلیم در کوي، بخل به در سره نه کوي، په دازله کې به درتا چي. الذي علم بالقلم، د یو جاندار شي د قلم په ذریعه خلق ته علم خولې دی، نو ستا په ذریعه به ولې نه خي. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته هغه سیزونه چې د په عقل او دماغ کې نه راتل الله خول. لکه د مور نه چې پیدا شي د مور سینې ته خلوړي او پیته راکاږي، دا سبق کوم سکول کې ویل دي. یا غوا نه چې بچي پیدا شي هغه سلور خپو دې منډې وای دې په کوم یونیورسيټي او کالج کې سبق وای، او بیا د مور غلان د خلوړي او پیته راکاږي، دا چلے کوم ځای ذکر دا وتعالى خون. انسان ته هغه سيزونه خول چې د چا عقل او دماغ کې مغنه تیریږي. د دې آیتونو تلاوت حضور پاک مبارک تو کو جبريل علیہ السلام تلا زمارونو د دغه مدرسې نوم سو غار حرا او یو ډیر لوی غر د جبل نور ورته وای، دا غي په سر کې دا غار دی، 1 کیلومتر سخت مزل دی وتبر بخې جورا کوزيږي با. نو زمون د مدرسو بنیاد د اقرا بسم ربک الذی خلق د آیتونو نا په غار حرا کې وشو.
دې ځای کې ولې الله قرآن شریف نازل کو؟ د بیت الله په خوا کې ولې نه نازلېده؟ د صفا او د مروه په غونډۍ ولې نه نازلېده؟ مقام ابراهیم سره ولې نه نازلېده؟ د حجر اسود په خوا کې ولې نه نازلېده؟ حتویم کې ولې نه نازلېده؟ په مکه مکرمه کې خو ډېر برکتي ځای نه الله دې مخلوق ته خپل قدرت ښکاره کوي. زموږ علما په ډېرې وجې ذکر کوي، خو لوی او مضبوطه وجه دا ده چې الله دې خپل مخلوق ته خپل قدرت ښکاره کوي چې ای بنده د دین په اشاعت کې د قرآن او د سنتو او د دینی تعلیم په اشاعت کې که زه وغواړم نو د بلډینګ ضرورت ته پکې ضرورت نه محسوسو. ټیک ده که بلډینګ یې ډېره ښه خبره ده، فایده به ډېره بیا به باران کې هم سبق ہے، پنور کې به هم سبق ہے، طالبانو ته به هم اسانئ، استادانو ته به هم اسانئ. خدا به نه وی چې د مدرسه نشته ګنې د دین اشاعت به نه کوم، درس به نه کوم. الله وی چې زه وغواړم د دې غار حرا غوندې یو رکوټې غار نه د قرآن شریف رڼا د دنیا ګوټ ګوټ تام رسولی شي. نه هلته بلډینګ په غار حرا کې او نه دارالاقامه او هاسټل شته او نه لنګر او نه چندې شته. الله چې وغواړي کولی شي که نه شي کولی. دا لومبۍ مدرسه د قرآن شریف. رونو د هغې نه پس نبی علیہ السلام راغی 3 کاله حضور پاک مبارک ته نور اډر نو 3 کاله به الله یادو. 3 کاله پس بیا غار حرا ته لاړ. دا هغه ځای نه راکوز شو چې کور ته راته فرمایي وي هغه فرشته چې مخکې مې لیدې وه وی یو غرض مې واورېده وی چې سر مبارک مې اوچت که نو هغه فرشته ده په یو کرسی باندې ناسته ده او د وزرو نه د اسمان دا غاړې ډکې دي او دومره خشته خوبصورته وزرې چې د دنیا هر قسمه رنګ پکې دی. وی بیا ویرېدم خولې رانه وبېدې کور ته راغی. حضرت خدیجې رضی الله عنها ته فرمایي دسرونی علی صادر را باندې واچوي. ځان یې پټ کدی کې فرشته خواله را ورسېده یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فهجر. اے صادر اغوستون کی پاس باس تنن نفس ته د الله رسول او د الله پیغامات په خلکو ته رسې. خدیجه رضی الله عنها ته دعوت ورکړه په خزو کې په پیغلو خزو کې بالغانو کې لومبۍ مسلمان شو. حضرت ابوبکر صدیق ته دعوت ورکړه په سړو کې لومبۍ په بالغانو کې الله غ مسلمان کړ. حضرت علی صاحب ته دعوت ورکړه بالکانو نابالغ کې لومبۍ غ الله مسلمان کړ. او زید ابن حارثه ته دعوت ورکړه په غلامانو کې لومبۍ الله دی مسلمان کړ. لومبۍ مدرسه غار حرا شو. نبی علیہ السلام مبارک د دې نه پس په یو رکوټي غوندې کور کې دیره شو. د صفا د غونډۍ سره خوا کې دار ارقم به وته وي. دا یو صحابي دی حضرت ارقم رضی الله عنه داغه کور او سمود مخ کې داغه کور په ځای یو دروازه وه. په هغه دروازه باندې به یې لیکلي و باب دار الارقم. د صفا د طرف نه تقریبا لومبۍ یا دویمه دروازه وه. اوس یې د صفا او د مروه په منځ کې توسیع وکړه، هغه دروازه ختمه شو. او د تاریخ په نظر دومره رکوټې کور و چې تقریبا یا 15 او یا 4 او یا 6 مرلې. په هغې کې حضور پاک مبارک د مدرسې بنیاد کېښو. خلق به راتلل چاته به ایمان خو الله یو دی، د بوتانو عبادت مه کوئ او زه د الله پیغمبر یم. الله ماله یو هدایت را کړی دی او تاسو ته یې رالیږلی زما خبره ومنئ. دا تعلیمات یې خلکو له ورکول. دویمه مدرسه دار ارقم شروع یو پوټینې غوندې کور هم پکې صحابي اوسېده، هم پکې د هغه ښځه اوسېده، هم پکې د هغه بچي اوسېدل او هم پکې حضور پاک مبارک د کافرو نه پټ رکوټې غوندې کور کې ناست دی او د دین اشاعت کوي. خلکو ته قرآن ښیي، خلکو ته دین ښیي، خلکو ته خشته ښکلې عقیده ښیي. دا دویمه مدرسه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دقه ځای مسلمان شو. حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې شخصیت دقه هلته مسلمان شو. دا په مکه کې دویمه مدرسه. صحابه کرام چې کله تنګ شو نو حضور پاک مبارک یو ډله ولېږله مدینې شریفې ته. د مدینې منورې خلق راغلي په 10 هجره او په مینا کې چې دا خلق غټ شیطان ورته وایي جمع عقبه. دغه ځای کې یو غونډۍ وه، دا غونډۍ لاندې 10-6 کسانو نبي علیہ السلام دعوت ورکړه الله مسلمانان. ورپسې بیا په 12 هجره 12 کسان رالل، هغوی له دعوت ورکړه، هغه هم خدای مسلمانان ته. په 14 هجري نه نبوي، په 14 د نبوت نبوي 2 کسان رالل، نبی علیہ السلام ولا دعوت ورکړه، هغه هم رب العالمین مسلمانان ته.
نبی علیہ السلام هدایات ورکړل چې په مدینه منوره کې دا ما کم قرآن درته خو کم سیزونه می درته خول دا خلکو ته رسوي. هلته درېیمه مدرسه جوړه شو د چا په ځای کې د یو صحابي په کور کې چې د هغه نوم و اسعد ابن زراره رضی الله عنه. بیا نه بلډینګ شته، نه هاسټل او دارالاقامه شته او نه لنګر شته. یو صحابي دی او د هغه کور دی، دین پکې چلیږي. صحابه راځي رو مسلمانېږي، بل دویم راځي مسلمانېږي. په مدینه شریفه کې یو غوغا جوړه شو. هلکه د بار نه خلک راغلي او زمونږ د پلار نیکه دین بدلی او نوی دین خوری. یو میټنګ جوړ شو، لوی میټنګ او د مدینه منورې چې څومره ملکان او څومره غټ غټ خلک چودریان او خانان دا ټول پکې کېناستل. دار بني ساعده د هغې د مشورې ځای ټول راجمع شو. هلکه د بار نه خلک راغلي دي د مکې نه او زمونږ د پلار نیکه دین بدلی او نوې خبرې کوي. مخنیوی پکار دی ګورې په وخت، او که اوس یې مخنیوي ونه شي دا به زیات شي، خواره به شي، بیا به څه کوو. یو نوجوان پاسېد اسید ابن حضیر، هغه وی زه به ورشم د چا په کور کې چې دا خلک دیره د اسعد ابن زراره دا زما دوست دی، زه به ورته نصیحت وکړم. که زما نصیحت یې ومنه ښه، او که وی نه منه زما دوستانه به ورسره ختمي، ستاسو ملګری دی، لول ماله مقرره کې. هغې ورته ډېره ښه ده ورشه، که په خبرو سمیږي نو نور څه دي، اسانه خبره ده. ورغې دروازې ووهله، اسعد ابن زراره رضی الله عنه ولا روت. هلکه تاسو راوستلي د مکې نه او زمونږ د پلار نیکه دین او عقیدې پې بربادی. دا خلک وشله ګورې قوم ټول راوتې دی، د قوم مشران میټینګ کوي، د قوم مقابله نه ته کولی شي او نه زه کولی شم. دا لر او که دې ونه شړل ټول قوم ستا خلاف بلوه کېږي. ګوره اسد ابن زراره ورته وي سیده ته خو زما دوست دی ورور یې وی ګوره په نالیدلې ولې یقین ساتې، راځه چې هغې سړو سره دې میله وکړم. که تا پکې څه غلطه ولیده زما د تی په خپله د مټه ونیسه او زما د کور یې وشړه، او که څه غلطه پکې نی او د هغې خبرې سمي نو ولې بېګناه خلک را باندې شړی مسافر. او ورته وایي دا خو هوښیاره خبره ده، چې ورځو خبرې به ورسره وکړو. چې دې وردن نه شو مشر استاد شیخ الحدیث شیخ القرآن او د هغې صدر مدرس، هغه په دواړو سترګو ړوند نابینا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه قرآن هغه ښیي، د قرآن درس د نبی علیہ السلام د حدیثو درس هغه ښیي، خلکو ته عقیدې هغه ښیي. په دواړو سترګو ړوند دی روڼ دی ورسره کېناسته. اسد ابن زراره ورته وایي دا سړی راغلی دی، ته چې کومې خبرې کوې ورته لږ غوندې ووایه. هغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم ورته د قرآن شریف تلاوت شروع، یو څو آیتونه یې ورته وویې. اسید ابن حضیر وی قسم دې که داسې خبرې خو ما چېرته اورېدلي، دا خو د انسان خبرې نه دي. ته څوک یې؟ وی دا زمونږ یو پیغمبر دی، په هغه د الله کتاب قرآن نازل دی. ستاسو د دین څه نوم دی؟ اسلام. تاسو خو ډېر ښه خلک یې او ډېرې ښې خبرې کوئ. ستاسو په دین کې چې سړی داخلېږي د هغې څه طریقه ده؟ وی نوره طریقه نشته، خو بس ماله به لاس راکې یو دوه ټکي به ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې الله یو دی بل شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او خشته پیغمبر دی. وی خد په دې داخلېږي وی او وی لاس را دې خوا کا، لاس یې ورکا. هغه اسید ابن حضیر پروردګار مسلمان قوم خو په تمه دی چې سړی به څه پیغام راوړي، بس په دروازه ودرېد. وی ای قومه هغه ډېر ښه خلک دی، هغې سره خو زما خبرې اترې وشو، هغه د شړلو خلک نه دی او د هغې اصلي سوچه دین دی او د دوی پیغمبر هغه دی چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او زه خو د هغوی ملګری شوم. سلام علیکم. قوم وی هلکې که نه پوه نه شوې، نوجوان وی دوکې کړې. بل یو مشر و پکې سعد ابن عباده، دا د خزرج قبیلې سردارو. سعد ابن عباده هغه وی ما پرېږدی زه ورځم. وی دا سړی زما وروری زوی دی، دا چا چې کور کې مسلمانان دیره کړي دي، زه به یې پوه او که سم نه شو نو هغه سره به مې رشتني او تاسو سره به ملګری. دی خو مشر د ټولو سردارو. ورغی دروازه یې وواله، اسد ابن زراره ور دره ووته. ترورزیه څه کې؟ یاره قوم راغونډ شوی دی ستا خلاف بلوه دی چې تا د مکې نه څه خلک راوستلي او زمونږ د پلار نیکه زوړ دین پې ختمې. دا خلک لرې که او که دې لرې نه کړل نو ګورې زما رشته دار یې، خو زه ستا مرسته نه شم کولی، د قوم ملګری به. هغه ورته بیا وایي وی یاره یو کار نه کې، د خلکو په خبرو سل عمل کې، چې هغه سړو سره دې په خپله میله وکړو. که خبرې غلطي او غلط خلک یې ته د مټه ونیسه وویشړه، او که خبرې سمې نو بېګناه خلک را باندې ولې شړه. هغه وی ډېره ښه
کور ته ورسره دننه شو چې دننه شو هغه بیا هغه نابینا صحابي ته وی لږ د قرآن شریف تلاوت ورته وکړه چې تلاوت یې وکړو وی دا څه شی دا ماته وی وی دا د الله کتاب د قرآن شریف وی ستاسو دین څه دی وی اسلام د پیغمبر هم څه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم وی قسم دی که داسې خبرې خو ما چېرته اورېدلې وی ستاسو دین کې په څه طریقه خلک داخلېږي وی لاس به راکړې او دغه کلمه به ووې هم رب العالمین مسلمان چې راغې قوم ناستې قوم ته ودرېدې خو مشر سپین ږیرو د یو لوی قوم سردارو وی قومه یو تپوس ته نه کوم وی زه سنګ سړی وی ته زمونږ مشر وی نه قمقل کو هوښیار وی نه تو هوښیار وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنې د قوم دا خیال و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پې ورځو خلک خو دې زندهباد ته خوشحاله یي که نه راځئ چې پې ورځو نو قوم خو په دې سوچو وی صاحب حکم کوه څه چې سوی نو مونږ به ستا نه مخکې منډه وو هسې نه ګوره یوازې مې پرې نه دی نه صاحب ته خو ډېر هوښیار سړی او چې ته څه فیصله کې هغې کې به زمونږ فایده وي وی ښه د هغې خلکو خبرې مې واورېدې خو ډېر ښه خلک دی او د هغې چې څه وایي دا د الله کتاب دی او چې په چې ایمان راوړی دی هغه د الله پیغمبر دی او دا هغه پیغمبر دی چې یهود و مونږ ته وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي راغلی دی نو زه خو یې ملګری شم او تاسو ته هم ویم چې ملګري شئ په هغه مجلس کې په زرګونو خلک ناست وو په یو ژبه ټولو کلمه وی الله مسلمانان کړل یو لوی مفسر شوی دی ابن جریر طبري رحمت الله علیه وی زه مو نور ملګري مو وی مشوره م په دې وکړه چې هلکه زه کلي ته به لاړ شو وطن ته د مور او پلار او رشته دارانو ملاقات به مو کړو خرچه به راوړو سبقونه به بیا پوره کړو وی د استاد نه اجازت واخېسته او بسترې مو تړې روان شو وی چې د جومات نه ووتو د جومات نه بار یو بوډا بابا او یهودي دکاندار هغه را پاسېد ځکه هندوستان کې خو یهود هم اوسېږي عیسایان هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان خو پکې لا ډېر دي او بابا را پاسېده وی مونږ ته یې مولیانو صاحبانو څه کوئ کور ته ځئ مونږ ویل ولې سبق هم خلاص شو مونږ وی نه سبق خو نه دی خلاص نو بیا څه کوئ خرچه خلاصه زه کلي ته خرچه به راوړو نو چې کوم باقي سبقونه هم پاتې دی هغه به پوره کړو وی ښه د خرچې د وجې دی مونږ وی او وی نه به ځئ چې ستاسو څومره پیسې لګي زه به در کوم ځای جومات مونږ په دې اړه کې وی چې دا بوډا بابا خو یهودي دی او یهودي ته ګوره او په مسلمانانو خرچې ته ګوره دا خو زمونږ نه علي زه به ست یې وکړم بابا بس مهرباني وی نه مهرباني جیب کې کېدی زه بسترې جومات ته دننه کې او چې څومره خرچې زه در باندې کوم بابا خیر دی نه شکی شو بابا وی ګوره داسې کار دی زه په تاسو ولې خرچه کوم تاسو په د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی نو زمونږ او ستاسو د دواړو کتاب د اسمان نه دی نو زه د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم ځئ جومات ته وی مونږ لا خوا دې خوا کوله غرانه بستره واخېستو جومات ته یې وړله اوس پړدله مونږ هم وی ډېره ښه ده خیراتي خرچه ده چې اوس دې راکوي نو زمونږ پکې څه دي وی سبق هم خلاص کال پوره شو دستاربندي وشوه وی چې کله فارغ شو نو ورلو هغه بوډا بابا له بابا هغه کاپی دې راوباسه چې په مونږ دې څومره خرچه کړي نو مونږ ته ووایه چې هغه پیسې لاړ شو کړي ته درته یې منې ډر ما خو بچې نه دي لیکلې ولې بابا تاسو ته ما نه ویلې ما د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کړې ده یو روپۍ به م نه لیکلی ده او نه در نه اخلم ځای په مخم ښه وی لاړو کلي ته وطن ډېر کلونه په دې کې تېر شروع وی یو ځل زه سره د خپلو ملګرو لاړم حج لره بیت الله وی اوس چې زه طواف کوم د بیت الله شریف نه هغه مطاف ورته وایي چې کوم ځای خلک تاویږي وی چې مې وکتل دغه یهودي بابا یو غاړې ته ناست دی زمانه پکې تېره و شکي شوم ملګرو ته مې وی چې هلکه د هغه یهودي نه دی هغه د هندوستان هغې وی زمونږ خو پې هم شک راځي وی چې طواف هم خلاص کړه ورنږدې شو سلام کلام هم ورسره وکړل بابا یو تپوس ته نه کوو چې خفه نه شي نه وایه ته د هندوستان خو نه یم یاره د فلانکي کلي خو نه بچي هم دغه کلي بابا هلته کې یو جومات او د دین مدرسه وه او د هغې مخې ته یو اټی و دوکاندار و ته هغه خو نه ای بچي هم هغه دوکاندار یې چېره بابا یو تپوس د نه کوو غوسه نه شي نه وایه بچي بابا هغه دوکاندار خو یهودي و او ته خو راغلی حج له دلته طواف له راغلی یهود خو حج له نه راځي ای بچي هم حقه یهودین هغه وخت کې یهودي هم مخکې او اوس ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی راغلی مو حج کو تاسو څوک یې بچي چې ما نه هم دا تپوسونه وکړل مونږ ورته بابا مونږ هغه طالبان یو چې خرچه را سره خلاصه و تا جومات ته دننه کړو خرچه دې را باندې وکړه وی د ډېرې خوشحالۍ نه وجړل او را پاسېدو مونږ یې ځان ته را تر غاړه باسلو چې بچې ستاسو د برکت نه الله ما ته ایمان را نصیب کړی هغه څنګه بابا وی په کومه شپه چې تاسو رخصت شوې حقه شپه زه خوب وینم وی خوب کې مې یو سړی ولید چې منکر راغی زه اوسودین
او چې سړی ته مې وکتل نو داسې نوراني چهره د خشته مزیدار رڼا ته شغلې وی ما د خپل اندازې نه دوې چې دا د مسلمانانو پیغمبر داسې نورانی مخ او داسې رڼا د بل چا د مخ نه نه خیجي یره دا د مسلمانانو پیغمبر دی وی ورمنډه مې کړې ورلم لاس مې ولا خپل کړل حضرت تاسو منکر څه کوئ نبی علیہ السلام مبارک راته فرمایل چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړې دی نو تاله زیرې مې راوړې دی دا الله په کتاب کې ستا د ایمان او ستا د جنتي کېدو فیصله شوې ده وی چې راویښ شم ښځه مې پاسوله اوس دا الوته د خوب ویم وی ښځه مې ما ته وی سړیه ولې دې پاسوله وی ما ورته وی چې وی ما ته ښځه وی چې یو ناشنا خوب مې ولید وی مې چې څنګه یاره یو نوراني خشته ښکلې مخ والا انسان منکره راغی دې مخ نه داسې چغلې او پلوشې ختې وی ما په دې زړه کې ده وی چې دا خو بل څوک نه دی د مسلمانانو پیغمبر دی ورمنډه مې کړل لاسونه مې ولا ښکل کړل صاحب منکره څه کوې وی راته وی چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی نو خوشخبری در کوم دا الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې 14 کسانو او 14 واړو په دقه شپه په دې یو ټیم یو شان خوب لیدلی دی وی ټول پاسېدو او ستاسو د جومات هغه امام استاد یې لورلو او د هغه په لاس املاس کې خو بیعت مو کو رب العالمین مونږ ټول مسلمانان کو دا د قرآن شریف د خدمت توجه نه دا د طالب د خدمت توجه نه دا د دین د خدمت توجه نه قسم دې قسم مې درته وخوړ چې د خدای خوښ دوه څیزونه دي رونو په مقدس مکه یو پیغمبر او یو هغه کتاب چې الله نازل کړی دی د دې نه زیات خوښ الله ته بل څه شي شته جواب راکې نشته دغه کتاب د الله د الله خبرې دي د الله کلام او زمونږ د الله خبرې دي قرآن شریف په ته مونږ وایو او پیغمبر د الله ځکه خوښ دی چې لوی منصب یې ورسپارلی دی لوی کتاب یې ورکړی دی د الله بالذات شاګرد دی او د امت د هدایت لپاره رالیږلی نو چې د کومو خلکو د دغه قرآن او د دغه پیغمبر سره نسبت وي اب الله ته خوښ یو که به خوښ نی اب الله ته ګران یو که ګران بنی نو خو مولا او طالب او قرآن او مدرسه او جومات هم هغې ته نسبت دی کنه کم طالب چې تا دین ته وقف کړ دا ماشومان طالبان او ردی جبه د الله په کتاب گویا دی او دی الحمدلله والناس پورې لګیا تلاوت کوي التنور ماشومان ډنډه کوي لولغه کوي او دی لګیا د خدای قرآن زده کوي کم ماشوم چې حدیث زده کوي کم ماشوم چې قرآن زده کوي جون دی د قرآن او حدیث سره شو چې دا خلق الله ته خوښ نه کي څوک به الله ته خوښ امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر پر لومبي جلد کې د بسم الله په فضایلو کې لیکي په حضرت موسی علیہ السلام په لار روان پیغمبر خو د کشف خاوند دی نو په یو قبر تیر شو التا قبر والا ته عذاب ملاوي چې واپس راځي هغه قبر والا ته جنتونه دی خوشاله ملاويږي الله ته رجوع کړي الله زه خو اسلم نو دې قبر کې دې سړی ته عذاب ملاوي او اوس چې واپس رالم نو دې قبر کې دې سړی ته خوشاله ملاويږي چې دا ولې د پیغمبر شک الله نه پریږي الله وتوحر ولېګلا وی ګوره دا سړی چې مړ شو دا ډیر ګناهګار نو زمونږ عذاب په شروع شو خو چې دې کله مړ کېده د خزر د امید کې پاتې شو حامله او رده د مرګ نه پس د یو ماشوم بچی پیدا شو د عذاب شروع دی ګناهګار هغه بچی مور لوی شو اوس لږ ساعت مخکې مور جمعات ته امام لبو ته استاد چې استاد سبق ورته وښایه تورات ورته وښایه بل څه ورته وښایه استاد ورته وی د الله په نوم شروع کوم وایه شب لکه مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم شابه د الله په نوم بچی شروع کا بچی وی د الله په نوم شروع کو بسم الله الله وی مال حیا رااله چې د کم سړی تعذاب په قبر کې ملاویږي دا غنه پیدا بچی زمان نوم اخلی او د پلار لا عذاب ورکم فرشتو ته مې حکم وکړ چې عذاب په بن کې بچی زمانو مخلی دنه پیدا زمانو مخلی او د جنت خوشاله ورته شروع کې نو چې بچی صرف د الله نوم اخلی او په پلار الله عذاب بندي نو چې بچی حافظ دی او د قرآن شریف دور کې پلار سره به سکی بچی عالم دی حدیث لولای بچی عالم دی هغه د قرآن تفسیر خلقو ته لولای او بچی نیک تی ټولو ذکر او درود شریف کوي او پلار قبر کې پروت دی پلار ته به څونه فایده یې مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو واقع لیکلی د لطیفه ده خو ډیره د عبرت لطیفه ده او مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ تیر شوی مجددو زما خپل سوچ دا دی چې زمونږ د دغه صدې مجددو نو مولانا اشرف علي صاحب لیکي په هندستان کې یو ځای کې طالبان اوسېدل زمونږ په دې وطن کې خو چې طالبان اوسېږي نو چڼې ورلوځي په راغواړي
او زمونږ په پنجاب کې او په کراچۍ کې او په هندوستان کې د وظیفو دا رواج نشته. هلته خلک په خپله ډوډۍ راوړي. نه هغه طالبان چې اوسېدل نو یو بوډا بابا و هغه به وله ډوډۍ راوړي. تاسو مه راوړئ لکه زه به راوړم. ډېره ښه. یو ځل دا بوډا بابا وی لیټ شوی. دا خو طالبان په جومات کې جوسیږي هلکان دي خامخا ګپ شپ هم لګوي. نو را یو طالب هغه بل ته ویې لکه زمونږ هغه غوی رانه دی. په دې بوډا بابا یې د غوی نوم ایښودی. هلکه واقعي دا غوی چې رانغې مونږ به خورو څه دی کې دا بابا چې ته اودسماتي ته یا استنجا ته یا غسلخانه کې دار څه یې واورېده. سر یې روچت کې طالبانو خدای م بې خوباس. زه دله په سپینه ګیره ډوډۍ راوړم او تاسو په ما د غوی نوم ایښودی دی. او ګناه ته که نه د مشر خو به ادب احترام کې شرمېږي هم نه بې حیا او قسم دی که د نن نه پس مې دله یو نوړی ډوډۍ هم راوړه. زه خدای م بې خوباس. طالبان هم غریبانان پریشانه چې مونږ خو ګپ شپ لګاو خو هر سا پلار واورېده. بابا کور ته لاړ. چې کور ته لاړ اوده شو. ښځې ته یې فریاد وکړه. ښځې ګوره طالبانو خو په ما د غوی نوم ایښودی. ته هم دقسې ښې ښه. کله وایي دا تور باټینګن دی او کله وایي دا خوینده کچالان دی او ښه شی وله راکړي او طالبان دی هم دقسې ښې چې در باندې د پاسه ښه بهر کې اوده شو بابا. چې اوده شو خوب ویني. په خوب کې اوس د حشر د حساب کتاب میدان د محشر کې ورته وایي. یو خوا جنت ته او بل خوا دوزخ ته. څوک جنت ته روان دی او څوک جهنم ته روان دی. بوډا بابا وایي چې زما پړه کې اوس یره پیدا کړي چې خدای جنت ته بځم که دوزخ ته بځم. الله دې په هغه امتحان کې کامیاب. وی دې کې چې مې نظر وکړو دقه طالبان دي ولاړ دي. وی الله ورته اعلان وکړه چې طالبانو زه ما په خپل فضل و کرم وبخلی بې حسابه بې کتابه جنت ته دی. طالبان جنت ته روان. ویړه کې سوچ کوم چې اواز وله ورکړم چې طالبانو ما هم ځان سره بوځئ. ټول عمر ډوډۍ مې دله راوړې ده. بیا لکه سوچ کوم چې بابا بیګا خو په ناره تېره کړې. هسې نه چې زه اواز ورکړم او دوی خدای پاک ته وایي چې خدای بیګا را باندې ناره تېره کړې ده او ور غزار کړ ګړنګ ته. بیا به څه کېږي؟ وی په دې شچو پنج کې چې یو طالب شاته وکتل. وی هغه نورو ملګرو ته وایي چې هلکه مونږ خو جنت ته روان یو. هغوی خو ما هغه د شاته پاتې شو. غوی رانه پاتې شو. وی هغه بل چې شاته وکتل وی ما له اواز راکړه چې شا به غوی رامنډه کړه. وی چې خپه مې واغېسته راویښ شو. چې راویښ شو سره یې خو یارې د طالبانو مرتبه خو ورته معلومه شوه. ښځې ته ویله ښځې پاس خوب یې په نیمه شپه کې را پاسوله. ما ته خو د طالبانو مرتبه نه وه معلومه. په دې خپلو سترګو مې ولیدله. قسم دې دا خو ډېر پاکان خلک دي او رښتیا خبره درونو. تاسو سوچ وکړئ دې وخت کې په طالب ځمکه تنګه ده او که نه د جواب راکړي. د امریکې په سترګو کې ازغې دی. د برطانیې په سترګو کې ازغې دی. نه کور ځای شته او نه جومات کې او نه مدرسه کې او نه بار. د څه د مخه؟ د الله د دین د مخه. نو چې دا خلک هم خدای نه بخي څوک به بخي؟ دا خلک چې خدای ته نږدې نه شي څوک به الله ته نږدې وي؟ د دې د امریکې او د برطانیې او د هغې د ایجنټانو سره څه پوله پټې شریک دی؟ په پوله پټې جنګ دی. نه په پوله جنګ شته او نه په پټې جنګ شته او نه په پیسه جنګ شته. جنګ په صرف او صرف د الله په دین. هلکه د الله دین. نو د الله دین منل پکار څه ګناه پکې شته د الله په دین کې؟ ښه خبره ده که نه؟ که قرآن او سنت په دې وطن کې نافذ شي نو دا ټول ارڅه به په امن شي. مفتو کې افغانستان تباه او برباد کړ. دا هغه ځای نه بانې یې جوړې کړې. په ورلډ ټریډ سنټر حملې شو شو اسم نه دي شوی. مفتو کې بدنامي جوړه کړه. د افغانستان خشته ښکلې باغچه وه د دین او د ایمان او د اسلامي نظام او غیر تس نس کړله. عراق ته وګوره څونه ظلم یې وکړ او په مسلمانانو میچنې ګرځئ او زمونږ مشران حکمرانان د هغې جنټان دي که خدای پاک یو مل ته ور ورسولي کي. ظالمان زمارونو د ارڅه ورته معلوم چې طالب مرتبه خو مه ولیده. ښځی پاس وله شا به یې ډوډۍ ورته کړي. ډوډۍ وله پخه کړه. طالبان یې په دا نیمه شپه کې د خوبه را پاسو. هله طالبانو پاسې ډوډۍ ورته کېښوله. طالبانو ستاسو مرتبه الله ما ته خوب کې وښوله. ستاسو د قسمې چې جنت ته ځئ نو ما به ځان سره خامخا بوځئ. او غوی نه خر راته ووایه خر خو جنت ته ځئ نو ما به ځان سره بوځئ. دا رونه طالب مقام دی. او دا زره ځانه نه ویم. یو اوږد حدیث په ابن کثیر کې مشته. خوا درته نه ویم وخت کم دی خو دا راته ویم ابن ماجه کې مشته. او مفهوم یې دا دی چې یو طالب یو عالم دا به د قبیلو او د قومونو سفارش کې یو ځان سره به جنت ته بوځي. نو تاسو به دا مهرباني کوئ خپل بچي مدرسو ته بوځئ او په مدرسو کې په دین زده کړئ. قرآن پې زده کړئ. قسم په الله په دنیا کې به هم دا بچې ستا په کارېږي او په آخرت کې خو دې دی. او که بچي دي ني یا لوی وي نو دیني مدرسو سره امداد وکړئ. امداد دا مدرسې خواصې نه چلېږي. مولانا طیب صاحب خو جایداد نشته چې دا مدرسه پې وچلې. په دې خو ډېره لویه خرچه کېږي. بلا مدرسین د میاشتې څومره تنخواګانې
او هغوی د کتابونو تنظیم، د بجلی د بل څونه خرچه ده، او بیا دوی پکې آبادۍ هم کوي. اوس نور آبادي مو کړو، روان دي آبادي پکې کېږي. د دومره آبادۍ خرچه د کم ځای نه راشي، دا به هم تاسو پوره کوئ. خو په دې نسبت نه چې دا زمونږ د کلي امام دی چې دی پې خوشحاله شي، دا زمونږ عالم دی چې دی پې خوشحاله شي. په دې چې په دې مدرسه کې د قرآن خدمت کېږي، د هغې علومو خدمت کېږي چې د قرآن علوم دي، نو د الله دپاره به خدمت کوئ. چا دپاره به خدمت کوئ؟ دا ماشومان بچي چې فارغ شو دي څومره سبق په یو قرآن وایي، او دا طالبان څومره دین زده کوي، او استادان څومره سبق ورته ښیي، دا راته زه قسمیه وایم چې د هغوی څومره ثواب کېږي د دې ماشومانو د استادانو. نو انشاءالله نبی علیہ السلام فرمایي، د حدیث مضمون دی، د دوی ثواب به کمیږي نه، دومره ثواب به ستاسو هم کېږي چې تاسو سره امداد وکړئ. او دا بچي خو باغه بچي نه که نه چې دلته کې ستاسو په پیسو او ستاسو په تنخواګانو د استادانو خدای پاک دوی بخې جنت ته ځي، او دوی دې مونږ نه منډې وایي او مونږ دې د لمن نه رانیسو، مونږ هم ځان سره جنت ته بوځي که نه. راځي ده که نه بچي؟ رونو مدرسې سره به امداد کوئ، د زړه د اخلاص ته به امداد کوئ، په دقه نسبت چې دا د الله ر دین مدرسه ده. دې کې قرآن ښودلی کېږي، دې کې دین ښودلی کېږي، او دې کې ماشومان حافظان شو، نو الله به د هغې اجر درکوي. کوئ به امداد کوئ. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. خدای دا مدرسه کامیابه کړي. د دې مدرسې چې دا څومره ماشومان فارغ شو، خدای ته عالمان حافظان جوړ کړي. الله چې څومره په دې مجلس کې مسلمانان دي، زموږ د ټولو په کورونو کې دین رڼا خوره کړي.